د نړیوال ټلویزیون اخترز پیغام. د نړۍ ټولو مسلمانو ته پیغام. د نړۍ ټولو مسلمانو ته د فطر مبارک اختر مبارکي وایو. دا مبارک اختر د رحمت، محبت او ورورولۍ پیغام راوړي. هیله لرو چې دا نیکمرغه ورځ زموږ د امت د یووالي، سولې او برکت سبب شي او د ټولو مسلمانانو لپاره د خوښۍ، سوکالۍ او برکت زیری. د افغانستان خلکو ته پیغام. زموږ ګرانو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایو. افغانستان د عزت، مقاومت او ورورولۍ ټاټوبی دی. هیله لرو چې دا مبارک اختر زموږ د هیواد د سولې، ثبات او پرمختګ پیل شي. دا ورځ دې زموږ د خلکو ترمنځ د محبت او همغږۍ یو نوی پیغام وي، ترڅو افغانستان د یو روښانه راتلونکي پر لور وخوځېږي. بهر میشتو افغانانو ته ځانګړی پیغام. ټولو هغو افغانانو ته چې له هیواده بهر ژوند کوي د اختر مبارکي وایو. که څه هم له خپل ټاټوبۍ او عزیزانو لرې یاست، خو زړونه مو تل د افغانستان له خلکو سره تړلي دي. موږ تاسو ته صبر، امید او بریا غواړو او هیله لرو چې د سولې او ثبات په فضا کې بیرته خپل ګران وطن ته راستانه شئ او د خپلو عزیزانو سره دا نیکمرغه ورځ ولمانځئ. د نړیوال ټلویزیون پیغام. نړیوال ټلویزیون د یو ولسي رسنۍ په توګه تاسو ټولو ته د اختر د خوښیو هیله کوي. موږ ژمن یو چې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسو او د هیواد د پرمختګ او د افغان ټولنې د یووالي لپاره هلې ځلې وکړو. له موږ سره د ملګرتیا لپاره مو مننه کوو او هیله لرو چې د اختر ستاسو لپاره د خوښۍ، برکت او هوساینې سبب شي. اختر مو مبارک شه.